In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine and safe and sound. Welcome to our new lesson, new session. Okay students, today we are going to study Unit 5 lesson 2. سلامونه او نیکې هیلې درنو خوږو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست زموږ نوي درسي جلسې ته. څرنګه چې تاسو په تختې باندې ګورئ، نن به موږ د څلورم فصل د پنځم فصل دویم لوست به لولو. اوس هم کتابونه خلاص کړئ او راځئ چې وګورو چې څلورمه پاڼه ده او تاسو به په دغه لوست کې څه به وایئ. Okay students, come to page number 36. Lesson 2. Reading. Reading لوستل. دا چې څه به ولولئ اوس به یې دلته وایو. My mom just baked some cookies. زما مور کلچې پخه کړي وو. She put them on the table. هغې کلچې چیرته ایښې وې؟ د میز په سر. My little brother Reza was angry. زما وړکی ورور رضا څه و؟ وږی سوی و. He fell down and hurt his head. هغه ولوېده او خپل سر یې خوږ که. He climbed the chair again. هغه بیا ځلې څوکۍ ته پورته شو. He took one cookie this time. دا ځلې یوه کلچه واخیستله. The cookie was hot. دغه کلچه څه وه؟ سره وه. He burned his hand and started crying. هغه خپل لاس یې وسوځاوه او په ژړا یې شروع کړه. ښه زده کوونکو دغه څه و؟ یو پاراګراف و چې د څه په اړه و؟ د رضا په اړه و چې رضا څه یې کړي و؟ څوکۍ باندې پورته شوی و. لومړی خپل سر خوږ که او بیا یې خپل لاس یې وسوځاوه چې سرې کلچې یې واخیستلې. ګورئ زده کوونکو کی پوینټ دلته څه دی؟ ګورئ دلته ویلي دي She put them on the table. She put them on the table. ښه زده کوونکو آیا تاسو کولی شئ چې ماته ووایئ چې دلته آن څه دی؟ په تېرو لوستونو کې ما تاسو ته مې تشریح کړی و چې ان، آن، بټ، and او همداسې څو نور مې هم تاسو ته ورډس مې تاسو ته ویلي وو دا چې دوی د ګرامر له لحاظه څه دي او چیرته استعمال کیږي. درنو زده کوونکو څرنګه چې ما تاسو ته مې په تېرو ویډیوګانو کې هم ویلي وو دغه چې دي prepositions. دا څه دي prepositions یعنی چې اضافه حروف دي. دغه اضافه حروف څه کوي؟ یوه جمله دغه اضافه حروف موږ ته څه ښیي؟ ګورئ دلته دغه جملې کې ویلي دي چې put them on the table. هغې کېښوده د میز په سر. دلته یې موږ ته د همدغه د کلچو موقعیت لوکیشن یې موږ ته راوښوده که نه دغه آن. دا چې چیرته و؟ on the table د میز په سر و. که دلته یې ویلې under the table یعنې چې د میز لاندې و. همدارنګه ګورئ زده کوونکو تاسو ته د preposition هغه اصلي یوزیج هم ولیده چې څه و؟ موږ ته یې د همدغه کلچو څه یې راوښوده؟ لوکیشن راوښوده. دغه لوکیشن دغه ان آن دا څه دي؟ موږ ته څه یې وښوده؟ لوکیشن یې وښوده او کولی شو چې موږ ته د همدغه فعل هماغه ډسکرایب کړي چې دغه سبجیکټ هم چیرته موقعیت لري یا چیرته ایښودل شوی دی. یو ان و، آن و، دا بټ و اند دا له بلې ګروو نه یې راځي زده کوونکو. دا کولی شو چې څه ورته وایو؟ کنجکشنز. ګورئ زده کوونکو مثلا فقط د لوکیشن لپاره څه استعمالوو؟ ان، آن، اندر، between، next to، for. ګورئ زده کوونکو دغه څه دي؟ prepositions دي چې د څه لپاره استعمال کیږي؟ د لوکیشن یا د موقعیت لپاره استعمال کیږي. درنو زده کوونکو دا مو هیر نشي چې دغه prepositionونه هر یوې ځان نه جدا چی لري؟ یوزیج لري. مثلا ان د څه لپاره؟ د یو چی په بین کې داخل او کله چې آن وایې پاس یې. under لاندې. between منځ کې.
next to نږدې. او far لرې. ګورئ زده کوونکو د هر یو معنا چې و بیل و، خو دا مو هیر نشي چې دغه پریپوزیشنونه کله چې تنه راشي دا څه معنا نه ورکوي، باید دې سره یوه جمله د جملې په منځ کې راسي. ګورئ زده کوونکو که تاسو تنه آن هر څه ووایي هیڅ څه نه لري، معنا نه لري، یو مینینګفول ورډ نشي کیدای تر څو چې ورسره یو آبجکټ نه وي، سبجکټ نه وي، یو فعل ونه اوسي. هغه صورت کې موږ کولی شو چې دې ته معنا ورکړو. ګورئ زده کوونکو د هر یو یوزیج یې د ځان سره نوټ کړئ، ولې د دې لپاره چې تاسو په راتلونکي لوستونو کې هم دې سره به مخامخ کیږئ او بیا چې تاسو ستونزې سره مخ نشئ. ښه، بلې برخې ته یې راځو. دلته یې څه ویلي دي؟ لیټس ټاک، راځئ چې خبرې وکړو. دا چې د څه په اړه خبرې وکړو اوس به یې وایو. Tell your classmates about 2 pains that you experienced in the last 5 years. دلته یې ویلي دي تاسو خپل ټولګیوالو ته ووایئ د هغه 2 دردونه چې تاسو هغه هم په دغه 5 آخریني کالونو کې هم تېرې کړي دي. ګورئ زده کوونکو دغه مثلا تاسو په آخریني 5 کالونو کې څه شوي تاسو باندې کوم دردونه هم تېر کړي دي. مثلا وایي چې I broke my leg last week. زما پښه ماته شوه څه وخت؟ تېره اونۍ. همداسې کولی شئ تاسو یوه بله واقعه هم وایئ، یو بل درد هم چې تېر کړی په دغه، خو دا مو هیر نشي چې دلته ټایم تاسو ته لیمیټ کړی دی، یعنې چې 5 آخریني کلونه د ستاسو د ژوند د هغه په اړه به وایئ. اوس ګورئ چې 19مې پاڼه کې تاسو ته څه ویلي دي. لیټس ریډ، راځئ چې ولولو. دا چې بیا څه ولولئ اوس به یې ګورو. 5 steps to a healthy lifestyle. 5 برخې یا هم 5 steps د څه لپاره؟ د یو روغ ژوند لپاره، روغ ژوند سټایل لپاره. لومړی څه ده؟ Be active for an hour or more each day. ګورئ زده کوونکو دلته یې ویلي دي د 1 ساعت لپاره څه وکړئ؟ فعاله واوسئ، یعنې چې فعالیت وکړئ په یوه ورځ کې یا له هغه نه ډېر، یعنې چې تاسو باید چې کره کیننه یو فعالیت وکړئ، یو کار وکړئ چې د دې لپاره چې روغ پاتې شئ. Choose water as a drink. اوبه انتخاب کړئ د څه په خاطره؟ د څښاک لپاره. ګورئ زده کوونکو که تاسو تږي کیږئ، انرژي و دغه نیچرل جوسونه چې نه دي هغه نه باید تاسو څه وکړئ؟ ډډه وکړئ، هغه ونه خورئ، باید چې وخورئ چې وڅښئ، اوبه وڅښئ د دې لپاره چې ستاسو روغتیا ته ګټور ده. Eat fewer junk food and select healthier food. دا چې تاسو غیر سالم او یا هم هماغه مضر خواړه کم وخورئ او ځان ته څه وکړئ؟ باید چې صحي خواړه انتخاب کړئ او ویې خورئ. Eat more fruit and vegetable. ډېره میوه او سبزیګانې وخورئ، ډېرې میوه او سبزي باید وخورئ. Turn off the TV or computer and get active. تلویزیون او کمپیوټر ګل کړئ او څه وکړئ؟ تمرین وکړئ، ورزش وکړئ. ګورئ زده کوونکو 5 سټپس یا 5 سټپس و د څه لپاره؟ د دې لپاره چې تاسو څرنګه یو روغ ژوند ولرئ. لومړی څه و؟ دا چې تاسو باید فعاله واوسئ په یوه ورځ کې له 1 ساعت نه یا هم له 1 ساعت نه ډېر، باید په یوه ورځ کې هر څومره چې تاسو کولی شئ باید چې فعاله واوسئ. دومې څه و؟ دا چې باید ډېر اوبه وڅښئ. او بلې څه و؟ دا چې ناسالمه خواړه ونه خورئ او صحي خواړه وخورئ. او بیا څه و؟ دا چې ډېر میوې او سبزیګانې وخورئ. او بیا دا چې اکسرسایز یا هم تمرین وکړئ. ښه درنو زده کوونکو تاسو ماته اوس ځواب ورکړئ، آیا تاسو همداسې یو هیلتي لایف سټایل لرئ او که نه؟ د دې په اړه به تاسو ماته یو ټاپک لیکئ چې له 2 خطو نه کم ونه اوسي، له 4 خطو نه کم ونه اوسي او هیر مو نشي چې انځور یې هم ماته راواستوئ. اوس راځو د پراکټس په برخه کې. Write T if the sentence is true. Write F if the sentence is false. ګورئ زده کوونکو دلته که همدغه جمله سمه وه تاسو به ورته څه لیکئ؟ ټي لیکئ، او که غلطه وه تاسو به اف لیکئ. ټي د ترو مینینګ یې ورکوو او اف د فالس. مثلا لومړی
choose water as a drink. سم دی او که اشتباه. true or false. آفرین څه دی true دی. eat junk foods. eating vegetables is unhealthy. do exercise every day. eat more fruits. ښه یو ما تاسو ته مې ترسره کړه، څو نورې څلور نورې باید تاسو خپله ترسره کړئ چې کوم یو یې true دی او کوم یو یې false دی. let's write. راځئ چې ولیکو. complete the words. دغه words complete کړئ. ګورئ زده کوونکو دغه words چې تاسو ته لیکلي دي په دغه words کې ستاسو دنده څه ده؟ دا چې هغه missing words تاسو ورکې ولیکئ. ګورئ زده کوونکو مثلا تاسو دغه words چې وګورئ تاسو پوهیږئ چې دا څه دی vegetable دی. همدا هغه توري چې شته له هغه نه پوهیږئ. هغه توري چې شتون نه لري ګورئ مثلا څه ده vegetable. بیا څه نشته ای نشته. vegetable څه بیا شتون نه لري تی. دلته به تی لیکو. vegetable دا څه سو سم سو. یو یې ترسره شو. دوم یې ګورئ څه ده. تاسو کولی شئ چې ووایئ چې دا څه ده fruit ده. په fruit کې څه پاتې ده fruit. ګورئ pronounce یې کوئ کوم توری نشته fruit. r نشته دلته به r لیکو fruit. ګورئ زده کوونکو همدارنګه تاسو به یې شپږ نور هم ترسره کوئ او حتما مو هیر نشي چې دا هم ستاسو کورنۍ دنده ده او انځور یې ماته د هماغه پاراګراف ترڅنګ لیږئ. ښه درنو زده کوونکو نننی لوست هم همدلته پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي او تاسو ته ګټور تمام شوی واوسي. درنو زده کوونکو که څه ستونزه لرئ که څه پیشنهاد لرئ او یا هم څه انتقاد لرئ کولی شئ چې موږ سره یې په کومنټ کې راشیر کړئ. ښه درنو زده کوونکو که زموږ ویډیوګانې مو خوښې سوي دي او غواړئ چې نورې ویډیوګانې هم په اسانه توګه ترلاسه کړئ چینل مو سبسکرایب کړئ او د ویډیوګانو لایک مو هیر نشي. تر بلې درسي جلسې پورې الله پامان له ملتیا مو مننه. Goodbye. See you next session. Thanks for your attention.